السلام علیکم ګران دوستانو، په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ واوسئ. ګرانو ملګرو، زه ستاسو ورور مصطفی نوري ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. د نن ورځې موضوع دې لپاره غوره کړې ده چې موږ څنګه کولی شو د MTN شپنۍ بکسه یعنې 10 GB انټرنیټ هغه موږ د ورځې استعمال کړو. لکه څرنګه چې تاسو ته به ښه معلومه وي چې تیر کال روژه کې د MTN 10 GB انټرنیټ بکسه د ورځې شوله چې زیات شمېر ګرانو هیوادوالو له دې څخه ګټه اخیسته. نو اوس هغه بکسه د شپې لخوا ده او موږ کله چې شرکت سره اړیکه ونیوله هغې ولې فکر نه کوو چې دا به د ورځې ته تبدیل شي. نو دا اوس څنګه کولی شو چې د 10 GB موږ د ورځې استعمال کړو. طریقه ډېره ښه اسانه ده، ډېره خوندوره طریقه ده. مخکې له دې چې موږ تاسو ته طریقه وړاندې کړو نو زموږ له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه ده. نو دا غوښتنه دا ده که تاسو زموږ چینل ته نوي یاست، زموږ چینل مخکې له دې نوی ورته راغلی او نوي سبسکرایب کړی، تاسو به لومړی دغه سور بټن وکیږئ. دا هم چې کله وکیکړله څنګ بیا به د خاصې د زنګ یا پام اصطلاح د ګیل علامه راشي. بخښنې سره دا د ګیل علامه به وکیکړه بیا به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. دا طریقه داسې ده چې د MTN شپنۍ بکسه 10 GB د شپې له 11 بجو څخه د سهار تر 7 بجو کار کوي. نو دا موږ څنګه کولی شو چې دا موږ د ورځې استعمال کړو. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې کله 7 ته 10 دقیقې پاتې شوې سهاره نو تاسو به د MTN سیم کارت ډیټا چالانده پرېږدئ. کله چې ډیټا چالانده پرېښوله چې له 7 څخه تېرې شولې دقیقې تېرې شو یعنې 7 څخه 10 تېرې شولې همداسې پورې بیا چې 10 دقیقې تېرې شولې تاسو کولی شئ بیا دا ډیټا تر بیرته د شپې تر 11 پورې وکاروئ. نو دا ډېره ښه طریقه ده. دا طریقه ما کارولې ده. دا طریقه کومه دروغ نه ده. تاسې اوس هم کولی شئ که تاسو باور نه راځي هغه ملګري چې دا یعنې په MTN کې 10 GB انټرنیټ فعال کړی ده تاسو کولی شئ دا طریقه ملګري ته وښایئ چې هر کله هغې وکړله چې ښې اطمیناني شوله یې کړئ استعمال یې کړئ که زموږ خبر نه منئ. دو طریقې څخه اوس هم زما زیات شمېر ملګري کار اخلي او استعمالوي یې. نو ګرانو ملګرو دا طریقې انشاءالله که دو لپاره زیات ملګري وایي چې ویپینونه هم موجود دي که هغه ویپینونه زموږ لاسته راغله انشاءالله موږ له تاسو سره 100% شریکوو. که بیا هم درته وایم که زموږ چینل ته نوي یاست لومړی به چینل سبسکرایب کړئ، څنګ سوي د ګیل علامه وکړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در ورسېږي. دوستانو دا ویډیو چې دو په اړه چمتو کړه دا طریقه حقیقت لري. اوس هم زیات شمېر ملګري ګټه ترې اخلي. نو زه هم نور وخت هم نه نیسمه، تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارمه. که د څه شو په اړه پوښتنه نظر لرئ نو کولی شئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ یا د څه شو په اړه معلومات غواړئ موږ در سره 100% موږ له تاسو سره شریکوو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.